د طالبانو څخه د نړۍ د 50 هیوادونو د مشرانو غوښتنه دا چې څه ورته ویلي دي معلومات په پامیر پلس چینل کې راسره وګورئ. د نړۍ د لسګونو هیوادونو مشرانو د افغانستان پر روان وضعیت باندې اندېښنه څرګنده کړه او په یوه اعلامیه کې د افغانستان د نویو واکمنانو څخه وغوښتل چې سمدلاسه دې د ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د نړۍ د 50 هیوادونو مشرانو د کمبودیا په کوربتوب په یوه انلاین غونډه کې د افغانستان او ماینمار په حالت خبرې وکړې. دغه مشرانو د افغانستان په هکله خپله ژوره اندېښنه څرګنده کړه او زیاته کړه چې د خیره بنسټونو په وړاندې باید هیڅ ډول خنډ پاتې نشي تر څو پورې د افغانستان خلکو ته بیړنۍ بشري مرستې ورورسیږي. په دې غونډه کې راټولو شویو نړیوالو مشرانو ټینګار وکړ چې افغانستان باید پخوانیو ورځو ته شتون نشي او په دې هیواد کې باید د افراطي ترهګرو ډلو لپاره د خوندي ځایونو رامنځته نشي. یادو مشرانو په یو ګډه اعلامیه کې د طالبانو څخه وغوښتل چې د ټولو ترهګرو ډلو سره یې د خپلې اړیکې سمدلاسه پرې کړي. د نړیوالو د دې غوښتنې سره تر اوسه پورې د طالب حکومت کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو طالبانو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هیڅ ډول ترهګرۍ ته په افغانستان کې ځای نه ورکوي چې په نورو هیوادونو برید وکړي. طالب چارواکو هغه ډلې چې نړۍ یې ترهګر بولي او نه د هغوی سره د اړیکو شلول مني، بلکې ټینګار کوي چې دوی به اجازه ورنکړي چې هیڅ ډله د افغانستان خاوره د امریکا او یا کوم بل هیواد په ضد وکاروي. مګر غربي هیوادونه په بیا ټینګار کوي چې طالبان باید د غربي هیوادونو سره خپلې اړیکې په بشپړ ډول پرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وړاندې ویلي و چې دوی د دې تضمین کوي چې د افغانستان له خاورې څخه به د هیڅ هیواد په خلاف کار نه اخیستل کیږي، خو نور د امریکا لپاره د هیڅ چا سره دښمني نشي کولای.